د هرات ولایت اوسیدونکي د کانګو د ناروغۍ د ډیروالي څخه په دې ولایت کې شکایت کوي. کانګو ناروغي چې یو زه ناصر ارمل سوري یم. دا هم بشپړ خبرونه. هرات ولایت اوسیدونکي د کانګو د ناروغۍ د ډیروالي څخه په دې ولایت کې اندېښمن دي. کانګو ناروغي چې یو ویروسي او وژونکې ناروغي ده، د ناروغ حیواناتو د محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې او د بریزو د چیچلو له لارې انسان ته سرایت کوي. په دې هکله نور جزئیات د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. کانګو یا وینه وچونکې ناروغي د هیوادوالو په وړاندې یو نوی ګواښ دی. د هرات ولایت روغتیایي چارواکي وایي د کانګو ناروغي د روان کال په ترڅ کې په دې ولایت کې لیدل شوې او یو شمېر کسان یې اخته کړي دي. کانګو یا وینه وچونکې ناروغي چې د حیوان له لارې انسان ته انتقالیږي ډیر خطرناک بلل شوی ده. این روزا ما مواجه با مرض دیگه به نام تب خونریزی دهنده که هر سال یاد شما هست بعد از عید قربان به دلیل اینکه ذبح گوسفندان میشد یک تعداد مردم مصاب میشد. الحمدلله تا حال این مرض هم سالهای گذشته ما همین وقت سال 40 تا 50 مریض داشتیم ولی حال نداریم. 7-8 مریض بیشتر نداریم. به خداوند رحم بکنه و تعجبش بکنیم که این هم برای ما زیاد نشه که ما واقعا جا نداریم. په هرات ولایت کې ډاکټران او روغتیایي مسؤلین وایي یا د ناروغۍ د ناروغه څارویو د وینې سره د تماس او د څارویو د بریزې د چیچلو په پایله کې رامنځته کیږي او په خبره یې کله چې خپل خطرناک حالت ته ورسیږي د ناروغ وینه وچوي او ناروغ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ورځې تر 3000 سیسي ډېرې وینې ته اړتیا لري. هرات میشته وګړي چې د دې ناروغۍ څخه اندېښمن دي وایي د لوی اختري لپاره مجبور دي د حیواناتو سره تماس ولري. همه گوسفندا که به اینجا جمع شده اینا خطر از اینا دیگه زیاد از این گوسفندا مریضی با انسان‌ها وجود میاد. از حساب خونی و دیگه وجود میاد مثلا نقص میرسونه دیگه جمع‌آوری میشه. خیلی خطر داره باید مردمش کنن پیش گوسفندا خیلی نره باید جلوگیری از این مریضی بکنن. ما در همین وقتایی که حال فعلا عید قربان ما حیوانات از هر طرف هسته و برای خریدن هر حیوان برای قربانی ما از ماکس استفاده بکنیم و کوشش بکنیم که از این حیوانات دور باشیم. وقتی که حیوان رو ذبح میکنن اون وسایل حفظ الصحه دستکش داشته باشن، حتی اگه میتونن موزه داشته باشن، ماسک داشته باشن، کوشش کنم که حفظ الصحه خیلی مراعات کنن. کسانی که امور میکشه دیگه متوجه باشن کنه که از جون از حیوان اگر بیرون بشه همون کنر دفعتاً از بین ببرن. د بل خوا د څارویو پلورونکي وایي خپل حیوانات یې ټول واکسین کړي او هڅه یې کړې چې په یو پاک ځای کې وساتي ترڅو مرض او بریزی ونه کړي. خدا 10,000 میلیون بار شکر نداره واکسین کردم اینا هست تا دیده واکسین هم بکردیم گوسفندا تمیزی هم هست جمع کردنی دست خود ما هست. یه حیوانات که ما میاریم اینجا اینا از این انتقال نمیکنه چون اینا واکسین کرده. د اړینو اسانتیاوو او امکاناتو کمښت د ناروغانو لپاره د مناسب ځای نشتون او د روغتیایي پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د روغتیایي چارواکو په خبره په دې ولایت کې د کانګو ناروغۍ د روغتیا پالو د ټیم په وړاندې شتون لري.